حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ په یو جهاد کې مټې والی او روانو او داسې چالې کوله که داسې بل ته کمزور او ځان داسې لوی حسابول او کافرانو ته ځان خو چې ګورې زه دومره طاقتمن یم او زه پهلوان یم. اوس خو جنګونه بل شان دي، اوس خو د ګولۍ جنگ دی، پټ بناست دی، رکوټې ماشوم هم پر چاډزو کې لوی سړی راغورځوي. هغه خو د بادرۍ جنګ و، هغه د کبډۍ جنګ و، هغه د پهلوانۍ جنګ و. چې کوم به کمزور و هغه به توره نه شوه چلولی، چې کوم به طاقتور و او پهلوان به هغه به توره چلوله. نو دا حضرت ابو دجانه رضی الله عنه هغه چال داسې کوي چې دشمن باندې خپل روب ورچوي، مټې وی او خپې نږدې نږدې ږدي او ځان لقی چې رسول الله مبارک ورته نظر شو نو مسکی شو. وی دا چال د خدای ډیر بدی شي خو په دې میدان کې بدی نشي، دلته خوښ دی. د کافر په مقابله کې کته مټې وې او هغه ته خپل روب وخی، او د کافر په مقابله کې ته جوخ ځای او هغه ته وی چې ګورې ته د یو لاس د طاقت هم نه، نو دا خیر دی. او دینه بغیر دغه چال رسول الله مبارک فرمایي د خدای ډېر بدی شي، د الله نه دی خوښ. کم کمال چې په خپله تواضع انکسار وجه کې دی او په دې څومره الله خوشحالیږي، نو په سر اوچتولو د هغې نه زیات خفه کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې د مدینې شریفې ته هجرت وکړ، د مدینې خلک دړادر د پیغمبر علیه السلام ملګري کېدل او ایمان یې قبلاو. دا هغه وخت چې عبدالله ابن ابی د زړه نه خو تر اخره پورې کافر و، خو په خولې املا دی مسلمان شوی نو، رستو بیا منافق شو، رستو بیا په خولې کلمه وی، په خولې د پیغمبر علیه السلام ملګري ځان حسابو او دړه نه خو کافر. خو دغه وخت کې لا د خولې مسلمان هم نو. یو صحابي دی د خزرج قبیله سردار دی، سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه. نو حضور پاک د هغه تپوس لته پیغمبر علیه السلام له خدای ډیره عجز طبیعت ورکړو، هغه به د هر چا تپوس کاو. د یهودیانو تپوس ته به ته بیمار پورسیله، د یو کمزوري مسلمان تپوس پیم کاو. دا پکې نه و چې دا مالدار دی او دا غریب دی، د مالدار او د غریب دا فرق پکې نو. یو ځل یو یهودي ماشوم نا جوړو راکوټې او حضور پاک مبارک هغه له تپوس ته ورغی. داسې ماشوم نو چې هغه نابالغ او بالغ و، هغه هلک خو مونږ خو نن سبا چې عمر یې کم وي مونږ ماشوم ورته وایو، نه بو بالغه نابالغه نو، بالغ و خو راکوټې و کشر و. رسول الله مبارک به د مدینې په کوڅو کې کله کله لیده د هلک یې هسې اړه ته پروتی و، ښه هلک و. پیغمبر علیه السلام سره به کله کېناسته، خبرې به یې واورېدې. نو یو ځل یې تپوس کړو دلته هغه د یهودي هغه ماشوم بچی نه ښکاري څو ورځو نه، چا ورته ویل صاحب خو ناجوړه دی. وی ده تپوس یې وکړم، د دشمن د بچي تپوس له دشمن له تپوس له. نو چې ورغې نه په کټ کې پروت و او پلار ورسره و. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو به هر دی د ایمان دعوت چلو، د هغه کار خو همدقه و. یا ماشوم سره چې څنګه پیغمبر علیه السلام کېناست، نو حضور پاک ورته هغه ته پته ولګېده نبی علیه السلام ته چې دا بچی مري، اخیري واخې و. ورته بچی کلمه شهادت یې ورته پیش کوي، دا ووایه. کلمه شهادت مقصد څه دی؟ الله یو د شریک نه لري، په هیڅ حیثیت خدای له شریک نشته، او محمد صلی الله علیه وسلم د الله برگزیده پیغمبر دی. بس دا د کلمه شهادت مقصد. نو حضور پاک ورته کلمه پیش کړه، ای بچی دا کلمه ووایه. نو هغه هلک پلار ته وکتل، پلار یې ورسره ناست و چې بابا څوکم. نو پلار خو یو یهودي، خو د یهودیانو ته پته و چې دا د آخر زمانې رښتونی پیغمبر دی، دې ته پته وخه.
قرآن وی اللہ وی پا قرآن شریف کے یعرفونه کما یعرفون ابناءهم کہ دیتا پیغمبر علیہ السلام دا سے معلوم دی سوچا پیغمبر لکا بچے چی چاہتا معلومی کہ دا زمان زوی دی بچی کے دا چاہ شک نہیں کہ دا زمان ندی نو چی بچی و تا سنگ معلوم دی دقا سے و تا دا معلوم دی کہ دا آخر زمان پیغمبر دی بلکہ عبداللہ ابن سلام دا یہودی مسلمان شوی دی نو چاہتے تپوسو کا وستاسو متعلق پا قرآن شریف کی دا سی راغلی دی چی تاسو دا پیغمبر دا سی پیجنے لکه دا زوی پشان ناغوتوی وینا دا زوی نزیات پیجنو وی پا زوید کے لاکل زمون شک پیدا شی اسنا چی زمون خد چی تا گناہ کردی مونگ تا نیو خبر او دا بچی زمان نی پیدا دا بلچانا پیدا وی پا بچی کم دا شک کی دی شی او وی پا حضور پاک کم دا شک نشتا زمون کلک یقین دی زمون پا کتابونو کے کہ دا آخر زمانے دا پیغمبر کم صفتون راغلی دی دا ہم پا دکی دی دا مون تا معلوم دی اور قرآن شریف کے اللہ فرمائی وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ دی با مخ کے دا یہودیان پا مدینہ کے اسیدل نو چی دا مدینہ دا خلق سر بے جنگ جگڑا جوڑا شوا نو دی یہودیانو باوتوی وی دا آخر زمان پیغمبر را روان دے او چراشی که خیری بن پا وصر مرگری کیگو اغلب خدای طاقت او غلبه ورکی او تاسو با وجنو پریدوم نا او بعض علماء دا مانا کئی یستفتحون چی یک خدایا دا آخر زمانی دا پیغمبر پا وسیلہ و پا برکت مونگ لپا دے کافرانو گٹا راکی دا بیوی فلما جاءهم ما عرفو اللہ وی چی اغا پیغمبر دوی تراغی او اغا چی دی پی جند چی دا اخیری پیغمبر دے ورشتونے دے نو کفرو بیہی وی نمان کفرین پیوک نو یہودیانو تا پتاوا خودی ظالمانو اغا خپل عصبیت تنکڑیو نا معشوم پلار تاو کتل اغالک چی ما تا خودی وی کلمه وای بابا سا چلو کم اسی و تاو کتل پخلیت تپوسو نکو نو پلار پیشو نو پلار و تاوی وی بچی اطوع ابو القاسم وی دا ابو القاسم دا پیغمبر علیہ السلام کنیاو عرب اسم دا نمون اخلی دے یو نمو کنیا و توی پارا بیکی وی اطوع ابو القاسم وی بچی دا ابو القاسم دا حضور پاک خبرو مانا اپلار و تاوی نو آغا معشوم اشهد ان لا الہ الا اللہ و اشهد ان محمدان رسول اللہ بس دا کلمه شهادت معشوم ہوئے او دا کلمه شهادت نا لگون دے ساتھ پس آغا معشوم وفاتم شو نو حضور پاک او فرمائل وی خدای لحمد دے اغا ذات لا چی دا بچی دا جہنم دا ورن بچ کے سمرا خطا فیدہ ملاو شو کدا پیغمبر علیہ السلام نوی ورغلی او دا لک مر بیا خو بالغ و خو کشرو نو کم خوابتا طولو مر با پا دوزخ کے پروتو نو دا حضور پاک دا ورطلو سونا فیدہ حاصلش اسم چی سوک بیمار او تی تپوسو کے او تا سر ایروانمی او تی تپوس نورشی نو لدی ولاو گٹا او یلکه ما تپوسو که پلان کی خوشحال شی پاگی او ستا دیر بدی پاگی باندی یریگی او ختم شی باید سڑی خودلنا سختی خود دیر خلق پا تپوس پختنا خوشحالیگی او پخوا بزمون قانون داو چی خلقو با معمولیم سوک نا جوڑا شو نو یاو بل تپوسون لبتلل اس داری واجون وقتو نکم دی خلقو سا ہر سڑی سار نما خام پورے دا دنیا پا پیسو پسی پا من دتر ندے تپوس پختنا او کسو کے کئیم نو پا بدلے کئی علاکوی پلان کے نا جوڑے تپوس تے ندے وی ولی زمین کڑے اسا دا پلان کی پلار نا جوڑے تپوسے نکے ولی زمان کڑیو زمان دا پلار تپوسے کڑیو سا نو زمانگا غی عبادتون امنن دا بدلو پا تورا ختم شوی بدل چی دادی ہوئی چی زمان کڑیو زمان ندی کڑی نو دا خطا دا خدای دا پارکارو نکر اورونو یادو ساتے پا ترمیدی شریف کے حدیث تے چی سوک دا اللہ دا رضا دا پار دیو مسلمان پختنے للال شی او تپوس تے لارشی نو چی دا کورا اوات او تر کورا پوری لانی راغلے نو پا دی طول لارا و پراتلو کے او یا زر فرشتی دا دا پارا دا خدای پا دربار کے دا بخن دواگانے کے سمرلوی سواب دے پکی
چې اوته نو د اویا زره فرشته الکه مونږ وایو الکه پلان کې مولوی صاحب لال شاه خسړې د دوا برتو کی الکه پلان کې پیر صاحب لال شاه خسړې د دوا برتو کی الکه دا سپینګری د دوا ته غواړ دوی قبليږي نو بیا پکې شک شتا خو فرشته هغه مخلوق ته چې بالکل پاکي دي دا غي دوا به څنګه نه قبليږي د فرشتو نه دوا والا د دې وجه رسول الله مبارک فرمایي چې څوک سورۃ فاتحه وای او اخره کې دعا کوي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وی امين وای ولی وی دی وخت فرشته امين وای نو د فرشتو سره چې ستا دوا شریک شي دا غي د دوا په برکت به خدای پاک ستا دوا قبول کړي ور پته لګی دا کنه چې یو خو فرشته انسان له دعاګانې کوي او د فرشتو سره چې ستا دوا شریک شي داغه امین سره ستا امین شریک شو نو خدای بر دوا قبول کړي نو فرشته پاک مخلوق ته ګناه ته نه کیږي موږ نه ګناه کیږي د فرشتو نه پټې نه ګناه کیږي او نه لوی ګناه ته کیږي نو چې تر روان شي د فرشتو او یا د فرشته دعاګانې دل شروع کی تر سوچ کوړه نه راغلي څومره لوی ثواب شپکه وی دا میں کڑے استادی نی کڑے نیک بختا ورشا انسان دے جوڑ شوی بنی دا دین کار بھئی دا دنیا کار بھئی اس منگ نشو تپوسونو تا جوڑے دے علم کی گی چے لال شو علتا درسو ندی درسو کو کہ تپوسو چے خبر شو نا پا درس کی دوا وطاو کو چے خدای پاک دے جوڑ کی خدا چلتا سو مکوے ہاں کہ سوک دے تپوس کئی کہ نکی ورزا دا خدای دا پارے تپوس کاؤ یوا ورا دویم کہ دا مریض پختنا کے نو فرشتہ سوائے وی تویب تڑیر خکار دیو کا و تواب ممشاکا وی دا تلل دی دیر خیدی دیر خکار دیو کا تلل دی دیر خیدی و تبوعتا مقعدک من الجنہ او ایزان در جنت کی دا ناست غی پیدا کا کون سمرخ کلی خبرہ او بل دے کہ رسول اللہ مبارک فرمائے وی چې څوک مریض سره کینی دا چې کم وخت کې دی مریض سره ناسته نو دی وخت کې په جنت کې وی ناسته دا ناسته په جنت کې ده فی خرفة الجنه فی ثمار الجنه حدیثو کې راځي نو علما خدای باندې طالبان تویږي مانو کې دو درې معنی مونږ او درې خو یو اتاسو د پاره احسان ماناو کم کله مریض پختنه لاله ولته مړ شنو نیخ پنیغه به جنت ته ځي جنت کې ناشته نو د مریض د پختنه ډیر لوی ثواب دی سنت دی ها پدې نیت ده او بیا چې لال شي نو د مریض په تندی لاس مګ ده دا سنت رسول الله مبارک د مریض په تندی لاس خاو دی یا ولا پلاس لاس خاو دی په تندی یا پلاس باندې پدې مریض خوشاله شي چې ما نه کرک نه کوي دا زما پلاس لاس کې خاو او زما په تندی باندې لاس کې خاو پدې خوشاليږي او بیا وته خبره وکا رسول الله مبارک فرمایي کته دې مریض ته خې خبره وکړي رستا په خبرونه جوړيږي الله چې ول سم مقرر کړی دا ابي خودی په خوشاله شي نو خیر خبره وکا چې که خیری مل ټیک بشه اسه دی وار خطا کړی پلان کېم دقه سنا جوړاو او خدای پاک خک او دې وخت چې تکه مې خبره کې فرشتي په امين وای څومره فائدې دي څومره ګټې دي چې دې وخت تکه مې خبره کې فرشتي امين وای ته مل ټیک بشه خدای به دې خکی الله دې جوړ کا وی دعا ولو کا نفسو له فی اجله او دوا چې مړ ټیک بشه تاسو پلان کې نه جوړاو کړ هغه ټیک نشو او دا خو څه خبره نه او چې تور چې تاسو ته او دا سی وطنیر نه وګور پوزره کاګه پوزه کاګه مړه بد خدای نه بخنه غواړه مرګ پنه ټاوي نو چې دا دی وته وی کنه نو که بشیر جان نمر نو بخریږي ولته به مړ شي او بخریږي مړ بشي چې کنه رښتیا زبر امړه خیر دې فکر مکوا دغه څه زمام د تر یو زیو ابا سه کې دې کې مړ شو شهید بشي کړ دا خبرونه کې ګور بعد قمقل ډاکټر می چې مریض ولا بوت نو درې ورځې پس بمري
الکه ستا پلار د آخرت کتاب راوړی دی وسره پروت دی خبیثه که تا لوح محفوظ ته کتلی ته خو د خپلې تجربې خبرې کې د تجربې خبره دی وکړه نو په تجربو خبرې مریض او مرګ او ژوند د الله په اختیار کې دی نو د تجربو خبرې د مریض مخکې قمقل ډاکټر د مریض مخکې ووایي په داسې طریقې وارث ته ووایه چې یاره د خیال ساتي او زمونږ په کتابونو کې علاج نشته بس داسې یو ښه خبره ده هغه ته باباجي الله به دې ښه کې غم مه کوه داسې خبرې ورته کوه نو بعضې مریض ډاکټر له روغ دی خو چې واپس راځي نو د بل په شا راځي ولې هغه قمقل ډاکټر ورته داسې خبرې وکړي نو مریض ته به ډاکټر هم داسې نه وایي او ته به هم ورته داسې نه وایي نفسو له فی اجله داسې خبرې وکړې چې هغه پې خوشحاله شي وی ستا په خبرو دی جوړېږي نه فرشتې پې امین وایي کیدای شي خدای جوړ کړي او ستا په خبرو د نیټه نه زیاتې کېږي خدای د زړه به پې خوشحاله شي د مریض په آدابو کې یو ادب درته بل هم وی دا مسلې زده کړې بل ادب دا دی چې دم هم پې اچولی شي که دم دې زده یې پې واچوه رسول الله مبارک به مریض له لاړ نو دم به یې پې واچو او بعضې مریضانو سره داسې هم کړي دي چې ګوته مبارکې په خوله کې وانلې ده او بیا د مدینې په ځمکه راښکلې ده او بیا هغه د مریض په تندي راښکلې ده بسم الله د خدای په نوم دې دمو تربت ارضنا زمونږ د ځمکې خاوره بریقت بعضنا زما د خولې د لاړې سره مبارک لیشفی سقیمنا یا لیشفا سقیمنا چې زما دا مریض جوړ شي باذن ربنا د خدای پاک وقیلا مدینه خوره خو بل شان خوره ده او د حضور پاک لاړه مبارکه خو بل شان مبارکه لاړه نو داسې هم کولی شي جبریل علیہ السلام راغی رسول الله مبارک ته وی بیماری وی او وی دم دې کم وی او دم مې کم ای بسم الله ارقیک من کل داء یوزیک الله یشفیک وی دا الله په نوم دې دموم د هرې بیماری نه دموم شفا به الله درکوي دا دمونه هم ثابت دي او دم سره په مریض لاړې توکل هم ثابت دي دا نری نری لاړه چې په مریض توکې دا هم په شریعت کې ثابت دي شته او که ته په دې یارېدلې چې زما نه ورته نظر لګېدلی دی بعضې سړي نظر د خړه نه لګي داسې سپکه خبره نه ده که ته په دې پوه شي چې دا خو ما د نظره کړی زما نظر لګېدلی دی نو د هغې دپاره دا قانون دی چې هلته اودس وکړه او هغه اوبه په مریض ورواړوه شریعت کې دا ثابت دی زمونږ خلک څه کوي چې ده ته پته وي چې د ما نظر د پلانکي په ما لګېدلی دی نو چې روان شي نو یلکه وي د خپې په قدم وله میخ ووه حاجي صاحب داسې ده که نه یا پې میچاز یې وکړه په قدم دا نشته په شریعت کې شریعت کې تاسو ته شریعت مسلې ښیم چې تا ته پته چې د پلانکي نظر تیز دی او په ما لګېدلی دی نو هغه ته ووایه صادر پلو ووینځه په اوبو کې حدیث کې دقسې دی او یا خپل کمیس په اوبو کې ووینځه یا د صادر پلو نو ابه ووینځي نو هغه چې کمې انځلې اوبه دي چې کم پکې د پلو او د کمیس هغه اوبه دي هغې انځلې شوې په مریض ور واچوه دې سره به خدای مریض جوړ کړي یا هغه ته اودس وکړه اب اودس وکړي یو خانک کې د هغه د اودس اوبه جمع کړه او غوبه راواله په مریض باندې ور واچوه یا دې غسل وکړي مثلا چې ډېر خطرناک نظري نو هغه د غسل اوبې راواله چې کوم باندې لمبلې شوې دی هغه چې کومې مستعملې اوبه دي او په مریض یې ور واچوه دا په حدیثو کې ثابت دی او نبی علیہ السلام فرمایي که تا ته چا ووایي چې لاس ووینځه اوبه مې پکار دي یا اودس وکړه او زما ستا د اوبه پکار دي نو ادې بد نه ګڼي چې دا ولې خیر دی نظر خو د خړه نه لګي دا خو چېرې چا څوک خوښ شي نو هغه باندې نظر ولګي د بد د لنه خو نظر نه لګي خو د بعض انسان د سترګو نظر وي تیز او دا قدرتي شی دی دا د هغه ګناه نه د غریب او نه د هغه غلطي وي خود چاته وګوري نو خوښې شي ړیتې خوشحاله شي نو نظر ولګي او النظر العین حق په ترمذي شریف کې حدیث ته چې نظر بالکل حق دی حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام چې کله په مصر کې او د یعقوب علیہ السلام 11 بچي 11 قات راغلیو نو
خدای پاک یوسف علیہ السلام راوستو د مصر بادشاہ وزیرو د وزارت نه پس بادشاہ نو قات راغلیو نو یوسف علیہ السلام خوب لیدلیو بادشاہ نو غلې محفوظه کړی نو خلق براتلل ته جمع پونچی به وړله معمولی غوندې یوسف علیہ السلام باغوی د غله ورکړ نو د مدین نه د یعقوب علیہ السلام 11 بچیم لاړل نو چې څنګه 10 بچی لاړل نو یوسف علیہ السلام خو پیژندل چې دا خو زما غرونه چې دې پکوي کې غورځولې وهم له منکرون او دوی نه پیژند چې دا زمونږ یوسف رور دی دی خو یې مونږ پی کې غورځولې دی مړ وای نه به غوښې او نه به ډوکې او نه به سرمنې دې ته څه پتا وه چې د بنده جدا وس دی او د الله جدا نظام نو چې ورلل څنګه یوسف علیہ السلام او پیژندل وی د کم ځای نه راغلی یې وی د مدین د علاقې نه څه کار کوي اس کار نشته چې بابا مو د خدای پیغمبر دی او یعقوبی نوم دی او پیژنې چې دا خو زما رونه دي او دا خو زما پلار یاد دی او موږ څه لږ غوندې سامان راوړی دی جئنا ببضاعة مزجاة څه داسې معمولي کوټه موټه پیسې م راوړي دي او تاله راغلي که مهرباني دې وکړه لږه غله دې راکړه نو یوسف علیہ السلام او ولا غله وروي بل څوک خو کلي کې بل څوک رور مور خو پاتې نشته اته پته وه او یو رور مې بل هم شته د مونږه بنیامین او زمونږ یو رور مخکې شر مخ تختولی و دا هغه سکر اور دی دا جدا مور نه دی نو مونږ ام راوسته خو پلار مې پې یارېده چې دا مه بوځې مانه نه هم رانه وستو یا رب بادشاه سلامت که د هغې اسم راله راکړه غله کنټرول خو به پخوا هم دلته دا چینو مینو د وړو کنټرول منټرول به کېده د هر چا په کور کې 3 کسانو نو د هغې بیا ورکو که 15 به د 15 کسو بیا ورکو نو وی خبر به که مس خبره نشته هلکه ګورې دروغ ونه وایې نه نه قسم دې تپوس وکړه چې د قافلې نه چې زمونږ بل ډور شته چې غلی ولا ورکړه وی داسې کار دی شکیم در باندې لکه دروغ هم ماته ویلي نه قسم دی چې بل وی ښه بل ځل چې راځی به راولې چې ما ته پته ولګي او که بل ځل هغه را نه وسته که نه هغه بل لور تاسو نو به نه در کوم دله اوس 1 روپۍ به یو قاشق غنم به هم نه در کوم لږ به هم نه در کوم نو دوی دا چلو که چې دی لاړل نو چې غله خلاصه شو نو پلار ته بابا زو چې غله راوړو خو مونږ ته خو باچا ویلیو چې ځان سره به هغه بل لور راولې نه 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 بچې یوسف باندې مې په تاسو اعتماد کړی نو په هغه هم در باندې وکړم ادنه شرمه خو تختو نو که دا یاره بابا پرېږدل قسمونه قرآنونه نو پلار ورته څه وایي اے بچو لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه بچی ګورې په یو دروازه مور دی 11 کسان یې او ټول زلمی او خشته وجودونه هم دي نو که په یو دروازه ورلی او خلکو ولیدلی چې دا خو د یعقوب علیه السلام 11 دا زلمی بچي د نظره بشي نو په جدا جدا دروازو ورشي زمارونو علما د دینه معلومه چې یعقوب علیہ السلام د خلکو د نظر یرید او رسول الله مبارک هم فرمایي چې د سترګو نظر دا حق دی بالکل ثابت دی لګي یو بل خبرم درته کوم که چاته پته چې زمانه بل ته نظر لګي بعضې وخت کې د پلار چې زوی ته وګوري ته خوشحاله شي نو نظر د پلار هم لګي مور چې بچي ته وګوري نو هغه ته خوشحاله شي نو د مور هم بیا لګي زوی پلار ته وګوري خوشحاله شي دا غم لګي نو چې دا چاته پته ولګي چې زما دا نظر خو په بل لګي نو دې یو لفظ وي بیا به نه لګي څه شی دی داسې به ووایي چې څه خدایه لا حول ولا قوة نه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة الا بالله دا دی ما شاء الله كان چې خدای سو غواړي کیږي وما لم يشاء لم يكن چې خدای یو کارو نه غواړي نه کیږي لا حول ولا قوة الا بالله د مصیبت بیماری نظر نه مخلص او طاقت دا د خدای په لاس کې نو که تا ته پته لګي چې زمانه بل ته نظر لګي نو دا وایې ښه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة الا بالله نو بیا به نه لګي ان شاء الله العزیز
بهر کې دا خو مې یو څو ضروري خبرې ته د مریض د تپوس وکړلې. خبل یو ادب هم د مریض د تپوس شته چې مریض د سنگ وردنه وځي نو لږ ساعت به ورسره کښېنې، هسې نه چې ورشي او بالغ ته ډډه ووایي او کله تورس کې او کله شنیس کې. هلته هغه ناجوړه دی غریب، په هغه خو تکلیف تېرېږي. او بچي یې وایي چې خدای سړی زر وباسئ، ښځه یې وایي چې مونږ ورته په ډډه په کوټو کې ناست یو کاکاجي راغلی دی او متکې ته یې ډډه والې ده. خدای کاکاجي له مخه ورکړي. تپوس دی نه تپوس خو چې اسکې وبس کو کړ توره کشنا یاره بس د خو چې څنګه نو دا تپوس ولې کې د چيو بس وجي ز عالم او تپوس مې کو سلام علیکم. او چې دا قربره ته وي تورې بس کې کشنه دا غم ګورې ډېر لنی بشر جانا دا څوک ته وي تور چې 50 کال کوي چې ولا پخا کا یا چې وسره تعلق یې لکه چې در پخا کم نه تورې سکه او کشنه چې دا پکې رتا قضیه معنیت الخلوه جوړه کی نو دا پیشه پدې باندې چې دا څه غب شپ دی نظر وتا وای چې نه نسکم. رسول الله مبارک څه فرمای تاسو خو زمیدار ډېر پاتې شوی دا غوا میخه چې بندل شي کنه نو دې ته اوخه ته لاول بچی ور پریدي نو چې بچی ور پریدي او هغه وته پیرا پریدي دا غي نه پس دا غوا میخه لشي د بچی نه بغیر پینه نه پریدي نو دا بچی چې ور پریدي نو سونه ټیمیږي نن معمولی ټیمی کنه. نو رسول الله مبارک فرمای وی اوخه ته چې سړی بچی پریدي د پایو پرې خودو د پاره وی دومره ټیم مریض سره کینه ردی نه زیات مکین بس معمولی غو چې هغه تنگ نشي دا هغه کور والا تنگ نشي او مریض د تکلیف را نشي بس تا معمولی غوند کینه او ضرور سلام علیکم چې ډوړې ته می سارهګا. نورونو خبر خیر دا خو پکې مسالې راغی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو د مریض په تپوس کې دا غټه غټه فائدې نو هغه ماشوم کلمه وي هغه الک او خدای مسلمان. نو رسول الله مبارک عادت د وجزي چې هغه به د بیمار تپوس کاو د غریب به هم کاو د ارچا تپوس پختنه لابتا. نو سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ بیمارو نو پیغمبر علیه السلام تپوس لراوړ نو چې په دې لار ته نو عبد الله ابن ابي کې دا رستو ته غټ منافق جوړ شوی دی دې ناستو بعض مشرکان کافران ناستو بعض پکې مسلمانان هم ناستو او پیغمبر علیه السلام سور پسو پخره باندې سورو دومره عجز حضور پاک اخویانو کې دا راځي چې نبی علیه السلام پخره باندې سور لیکړي پخره باندې سبا څوک سور شي بدی سونه لګي په دې سړک د پاسه کې یو سړی په خلق پور واړول او په سور چټول خلک بور پورې خان دي لکه په خر د پاسه سور دي او په خره سور دي قسم په خدای رسول الله مبارک په سور لیکل په قچره سور لیکل دا په اسه سور لیکل دا په اوخه باندې سور لیکل دا د پیغمبر علی السلام معجزه نو چې څنګه په مجلس ورغه ناغه خو خامخا ساروي دوړي کوي نو هغه دوړي وکړي او پیغمبر علیه السلام را کو شو دی تا ودرید نو دی عبد الله ابن ابي ظالم سپیره شیطان د پوزه پټکلا وی په مونږ دوړي مناواله دا سید نفرت په نظر پیغمبر علیه السلام ته وی په مونږ دوړي مناواله او پیغمبر علیه السلام ول د ایمان دعوت ورک چې مسلمانان شي نو دا عبد الله ابن ابي وته سوي دی وته وی اسړیا وی خبره خودی خدي خو کرشتیای خبره خودی خدي خو کرشتیا راته وي او مونږ له تکلیف مرا کا وکور کې نه چې څوک دردي قصې وته کاوه څومره سپک لفظ کور کې نه قصې وته کاوه بس هغه کې هم مسلمانانو هغه وته وی مړه وای براته څه چلو شو کمه نه ومنه کنه باندې ممنه پرې د دوه درې خبرې مونږ تو کې او پوزه دی ولی پټکلا په موږ دوړي مراوله قسم په خدای چې د حضور پاک د دې خري وې استاد مشکو عنبرو نه خشته دي څه ګړي وړي دي شروع کړی جنگ جوړ شو سه جګړه جوړ شو مسلمانانو وی وایا هغه وینا پیغمبر علی السلام ابو قلار په جنگ ختم چې جنگ ختم کو لار سعد ابن عباده رضی الله عنه له کور ته پوسټا ورغی او سیب دا عبد الله ابن ابي دا قوميو نو چې تاسو ولو کنو ګیله وتا وکړه سعد ابن عباده او داسې عجیب ګیله وتا وکړه دی وته نو چې خبيستا خبره وکړه
دی نو چې هغه ظالم دا خبره وکړي. الم تسمع ما قال ابو حباب، سعد ابن عباده ابو حباب یعنی د عزت نومې ورته واغېست عبدالله ابن ابی ته. یاره هغه خو څه داسې خبرې وکړې ارمان که ته اورېدلې وې، ما ته خو ډېر بد ووې. او ته څه وایي؟ وی د الله رسوله معافې که، د ده لس پړسېدلی دی، ړې سوځېدلی دی. وی ستا د راتلو نه مخکې د مدینې خلکو فیصله کړې وه چې دې مشر کوي او دته د مشرۍ پټکې تړي، خو چې ته رالې خلک تا پسې شو د هغه مشري په خاورو لو شوه، مشري لاړه ختمه شو، برباد شوه. دې وجې نه تا سره دا غصې وکړې، تا سره دا بدې ووې. رسول الله مبارک اسم نشته ما طرف نه معاف دی. داسې ښکلی جون، ښکلی خوی، خشته مزیدار، قسم دی که د حضور پاک مبارک ډېر عجز طبیعت و، ډېر عجز طبیعت. یو صحابي د پیغمبر علیه السلام یو صحابي کرله، ډېر عجیبه خبره. نو ورته ګدی واچوله، ګدی دا وړه ګدی بنده خلکو ته واچي چې میلمه پې کښېني. هغه پیغمبر علیه السلام ته ګدی واچوله چې د الله رسول په دې کښېنه. قسم دی حضور پاک پا ګدی کښېنناست، یو طرف ته کښېناست. صحابي وی یو طرف ته د ګدی زه کښېناستم، بل خوا پیغمبر علیه السلام، او ګدی هم په میاس کې پاتې شو. داسې عجز طبیعت، کبر پکې نو، غرور پکې نو، تکبر. او مونږ خلکو کې څونه تکبر دی، خو چې 10 روپۍ ورسره وشي که نه، نو بل انسان ورته داسې ښکاري لکه مولی او ګازره. او چې بیا موټرګي شو، بیا خو چې په لاره رواني د موټر نه هغه مټ سنګبار ریستی، ته به یې ګنې بس جس کې ناست دی او بس جنت ته الوزي. او چې د هغې نه لږ ښه موټرګي شي، ته بیا د چشمو ته وګوره، نظر یې ټیکې او تورې چشمې اچولې. او بریتو ته وګوره چې باري نو برې ته یو لیشتې، او چې موټرګي کې کښېني نو 3 لیشتې ته جوړ شي. او چې رواني داسې په برن برن راته وګورې. او بعضې قمقل چې ستا خوا کې تېرېږي، دا موټر به سره خوا کې تېر کړي، دوړې به هم درته وکړي. هلکه په قلار کې نه نیک بخته که برمه کوه، سار د کم ځای باندې ناست په ډېران، غرمه چې ډوډۍ وخورې کم خوا به ځې، او دسماتې به کم ځای ته رسې، خېټې ته ګوره سره پکې پراته دي. انسان بسي او د قبر بسي. حضور پاک مبارک یو ځل مدینه منوره کې روانو، نو د مدینه منورې یو مشترک ډیرانو خلکو په دا اډوکې مغرزول، او زړې جامې به هم پې غورځولې، او چې خوراکونه به پاتې شوه به هم پې غورځول، او هر څه اډوکې مډوکې پراته. نو چې نبی علیه السلام د صحابو سره په دې ډیران ورغی، نو صحابو پوزې پټې کړې. نو پیغمبر علیه السلام د صحابو نه تپوس وکړ، دا څه دي؟ وی صاحب دا ډیران څه ته وایي؟ وی زمونږ خوراکونه چې زمونږ نه پالتو دي هم پې غورځولې، غول او ګندګۍ دي، جامې دي زړې، اډوکې دي، خزلې دي، دې ته ډیران وایي. پیغمبر علیه السلام ډېر هوښیار او قسم د خدای ډېره پوهه ورکړه. وی نه، وی دا خو هغه جامه په دې پرته ده چې تا مسلمان پې مسلمان وجني. جامه ده، کمیس هغه دې پروت دی، دې لپاره مسلمان وجني، انسان وجني. هغه خوراکونه پې پراته دي چې انسان د دې لپاره انسان وجني. هغه اډوکې پې پراته دي چې کم دپاره انسان خپل رور وجني. افسوس پوزه ته اوس پټه، دا جامه خو په ډېر لوی قیمت خلک په دکان کې اچوي علي، او څونه پیسې پې ورکوي، خو چې د انسان وجود سره ولګېده نو څه شی ته جوړ شو. او دا خوراک څونه قیمتي و، په ګوتو کې بند او خشته او خراب نشي، نو څونه په خوند او په مینه بنده خوري، خو چې د انسان خېټې ته ورسېد نو دغه شی ته جوړ شو. دا خو هغه څیزونه دي چې دا د عزت څیزونه و، د قدر څیزونه و، خو چې انسان سره وجنګېدل، انسان وخوړل، نو دغه ډېران ته اوس ډېران وی. د بهرونو بنیاد دا دی چې انسان له کبر نه دی پکار. چې کم انسان خپل او دسمات ځای ته نشي رسولی، دی به څه کبر وکړي. د کم انسان په غاښ چې دړ راشي، دړ او شلم کندي پورې د در چغونه سو خوب نشي کولی، دی به څه کبر وکړي. کم انسان چې زوی ناجوړه شي او دی د مقبرې او د قبر او د مرګ نه نشي بچ کولی، دی به څه کبر وکړي. او کم انسان چې دی بیمار شي او نه لاس لقولی شي او نه خپه، دی به څه کبر وکړي. او مونږ خلکو نن دنیا په مخ اغشتې ده، کبر به نه کوي. مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه درس کې یو ځل ناستو بار، او دې کې باران شو، ساس کې شو. نو طالبانو سره خو کتابونه
ناغي طالبانو منډې کړې کوټې ته ساس کې شو چې کتابونه لامده نشي. چا کتاب زغلو، چا درې زغلوله، چا خپل صادر زغلو، منډې کړې او ځانونه بچکول او سامانونه تختول. چې دوی کوټې ته تختېدل، مولانا رشید احمد گنگوهی سوکو، الله اکبر، د دنیا ډېر لوی شخصیت، ډېر لوی عالم، ډېر لوی فقی، چې موږ ورته جامع المعقول والمنقول وایو، ډېر لوی بزرگ د زمانې د حاجي صاحب امداد الله مهاجر مکی مرید، ډېر لوی سړی، لوی شخصیت، د علم غر. نو چې طالبانو منډې کړې کتابونه باران نه پټې او جامع او صادرونه منډې ووالې، مولانا رشید احمد گنگوهی څه چلو که هغه زر پیزار له منډې کړې، صادر یې خپل خور کو، طالبانو سپلی پکې راواچولې چې دا سپلی پکې د دې باران نه پټې کړم. سپلی رالی خپل صادر کې اچي او پنډې ته وتړه او جومات ته روان شو. چې طالبانو وکتل چې زمونږ د حدیثو شیخ دومره لوی عالم زمونږ سپلی راغونډې خپل صادر کې اچي، چغې جوړې کړې. دې بزرګانو چې منتر په دقیق منتر. مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه یو ځل د ریل ګاډي سفر کو، نو ریل ګاډي په ډبه کې یو رکوټه غوندې باترومي، بیت الخلا غسل خانه، نو هغه کې هر څوک متیاز کې یو بخو کمی نه اکثر غټ خراب شي، خاشي ډکه شي، بیا پکې د دسمات تنظیم نه. نو د ریل ګاډي غسل خانه ټټه ښه شوی و، ټول کمو ډکو ګیر چا پیرم پکې خلکو متیاز، چاله متیاز ورشي کم خو بدی د ریل نه خو بار نشي او نه په شیشه کې متیاز کول شي، او نه هغه زمانه کې د پلاستیک ګوتې وي، دا خو دا ګوتې متیاز وروته خو به کېږي. نو د ریل ګاډي هغه باتروم کې چې کم پر شو هم خلکو لاړل، نو یو سیټ هندو سیټ سیک دی هندو، هغه غریب لو د سماته ورغه، نو چې ورغه ټټه ته ورغه او دروازه کولو کو د ناس دې پکې نو واپس راووت. سیټ سے بیا ورغه، بیا قتل، بیا هم اقاسیو دو دریج پیری چې سیټ وکړي. مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه پوه شوم چې د دې سړي لو د سماته ورغلې دي او تنظیم نشته راځه. نو زر ورلم ټټه ته وردن نشم، او د ډبې په دې سیټونو کې او په دې غاړه کې خلک سیګریټ سکي که نه سکي، دا هغه سیګریټ او ټوټې پرتې وې مې راواغېستې، او د سیګریټو د ډبو دا وړې وړې ټوکړې پرتې وې دا مې راغونډې کړې. خو چې څه ګن مند وه مې غلې راغونډ که څوک مې په ځان پې نه کړل، او غلې غسلخانې ټټې ته ورننوتم، او د سیګریټو په هغه ډبو باندې په هغې مې هغه ټټې صفا کړه، مې پاکه کړه. مولانا حسین احمد مدني وڅوک، الله اکبر، کم شخصیتو، څومره لوی بزرګ هستی. زمونږ تحریک پاکستان هندو پاک کې څومره لوی کارنامه، او د حدیث استاد په دارالعلوم دیوبند کې شیخ الحدیث، او چې سملاسته به د شپې ځان له یو ځای کې یو ځای جوړ کړی او د خاورو بالښت یې ځان له جوړ کړی، نو کله کله به د خاورو په بالښت سملاستېده، چا ورته وي دا څه کوي، قبر سره ځان بلدومه. او 14 کاله په مدینه منوره کې په مسجد نبوي کې د حدیثو درس کړی دی. 14 کال په مدینه منو مسجد نبوي کې د پیغمبر علیه السلام په جمعات کې 14 کال حدیث لوستلی دی. هغه لوی استی راځي او د ډبو په دې ټوکړو باندې او د سماته راغونډي غسلخانه پاکه کړه، چې صفه کړه بار وسیر سره ته وی سیب که تاسو د سماته وی ورشه، چې سیټ صاحب ور غسلخانه صفه ده پاکه ده او د سماته پکې دیتا ایمان وای، دیتا عاجزي وای. دا کارو کنو ته پیغمبر عاشق ہے، دا کارو کنو ته پیغمبر سچا امتی ہے، دا کارو کنو ته پیغمبر مبارک په نقش قدم لاړې، چې دا کار نه کېته پیغمبر په نقش قدم نه روان، ته امتی وې، ته مسلمان ته سپک ګورې، ته د مسلمان بی عزتی کې، ته مسلمان تخپل طاقت خې، ته مسلمان تخپل کلاشنکوپ خې، او ته مسلمان ته په داسې نظر ګورې لکه چې ته زما د خپې چیتره. اوس هم بعضې خلک وایي دا پلان کې خو زما د خپې سپلی ته هم نه رسي، دا څه شی دی مړه وایي، دی خو زما د خپو د پیزار ته هم نه رسي. هلکه داسې موایا غربت او خانی دام د خدای په اختیار کې ده، او عزت او ذلت د چا په لاس کې د الله، او صحت او جن او بیماری او مرض دام د الله په لاس کې ده. مکور او به دې پرځئ سبا به کټ کې پروت دی. هغه غریب به راځي هغه به جنازه کوي، هغه غریب به سسکور وړي هغه به د قبر کوي، هغه غریب به چاري وړي هغه به در باندې خاورې راکاږي.
د غریبوالی په وجه به چاته سپک نه ګورې او د نسب په بنیاد بم چاته سپک نه ګورې پلان کیږي د پلان کیږي ټول نبی علیہ السلام فرمایي کلکم بنو آدم ټول د آدم علیہ السلام بچی و آدم من تراب او آدم علیہ السلام د خاور نه پیدا ټول موږ د خاور نه پیدا نو رب العالمین په قرآن شریف کې فرمایي ولا تمشي فی الارض مرحا په مخدز مکه چې ګرځي د کبر چال بنکه انك لن تخرق الارض ولن تبغى الجبال طولا نظمک شلول شنه غر تختش دویم یو ټکی موره چې کلم په ځای نو پنسي به د گیټونو نخ کته کاوه پنسي د گیټونو چته ساته او کته ځان پسې پنسي راکاږي او د گیټونو نخ کته دام کبر دی دا بدن راکاږي ای بعد انسان دی پرتوک ته غیر اختیاري کته شنو خیر پټکی والا به پټکی دا شمله د نیمه شان لاندې کینا دا بم نه کې چې د نیملا د نیمه پورې به شمله ساتي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک دا فرمای الله رسول ما نه کله لنګ زمکه تراخ کې کېږي زه کوشش کوم خو کته شي وی خیر انک لست منهم ته قصدن د کبر په بنیاد نخ کته کې نو دا کبر دا وجه پنسیخ کتا کل باید خلق چی منس کئی پا منس کے مٹے ہوئی پا منس کے لستونے ویزان دے برابا نتلی دا مکروح دی دا ناجائز دی بعض خلق مانا چاہتا پوس کو سر سر منس میں بالکل کی گی یو انسان دی اگر سر ٹوپے نی دیر آگے ٹوپے نیشتا بی سر سر منس کی گی دارا چکنی پہ نکی گی یو انسان دی اگر سر صادر نی چی پا سر واچی نو پروانش ته خیر په سر توره د منسکی دانه چې نه کیږي خو نن سبا مون خلک چې په سر توره کو رښتیا وایي د څه په بنیاد یې کو د تکبر په بنیاد سټو کې وانه یو ادریږي او کوټ مالټو پېته پکې ساجت ته بیٹو پم کیږي نو کیږي چاوي چې نه کیږي خو لیکن ستاده چال ټیک نه دی دا نقشه دی ټیک نه ده نقشه د کبر جوړه کړی ده د کبر نقشه باندې جوړه د کبر په نقشه خدای خپکه بس اخره کې وټه کې وسوره حدیث پاک کې راځي چې په جهنم کې یو کند خدای جوړ کړی او دومره خطرناک ده چې دوزخ ته روزانه او یا زره کرته پناه غواړي او دې ته بسوک دي کبرجن به وته دي او کبرجن خلق به د قیامت پر ورځ د میګو په اندازه واړي دا خلق به په د پاسه خپېګ دي خپې نو مسلمان ته بس پک نه ګوري مسلمان ته د بدمعشۍ چال نه کې مسلمان مخکې به د بدمعشۍ خبره نه کې چې داسې اوچتې خبرې کې او ځان ته لوی وي او د بل ته کمزورې وي انسان بسي او د انسان لوی بسي د خدای مقابله کې اتی او زمرې او دا ځمکه او غرونه اسمانونه څه شی نه دی نو انسان بس لوی او څه به کبر وکړي عاجزي وکړي بس عاجزۍ باندې الله خوشحالېږي او چې څومره پتا کې عاجزي مخلوق خدا به درته رانږدې کېږي چې څومره ستا خبرې نرمې دي خوږې دي پستې دي مخلوق خدا به درته رانږدې کېږي او چې څومره د خبرې ستغې دي او د کبر دي او د ټکونو دي بعضې خلک ټکونه چلی په مجلس کې نو مخلوق خدا به درنه لرې کېږي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه انسان خدای ته خوښ دی چې د ده نه مسلمان نفرت ونه کړي او مسلمان رانږدې شي او چې کم خلک هغه نه مسلمان نفرت کوي چې ورنږدې کېږم خو ټک را کوي چې ورنږدې کېږم خو بده وای چې ورنږدې کېږم خو کبر وای نو د یارې نه خلک وردي د اړه نه وردي د خدای د نه لرې انسان د خدای نه ډېر لرې انسان دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل په مجلس کې ناستو او په مدینه کې یو سړی را دننه شو خراب سړی منافق او ډېر په بیکاره سړی او چې را دننه شو نبی علیہ السلام فورا او فرمایل بئس اخو العشیره دا د قوم خراب سړی دی پیغمبر علیہ السلام ځکه دا خبره وکړه چې دا صحابه او د مرګري ووري او ځان ته وساتي او چې کله هغه را دننه شو نو نبی علیہ السلام ورسره په مخامخ ډېره نرمي وکړه نو چې لاړ نو عایشه بیبي ورته وایي د الله رسوله چې کله بارو نو تا خو داسې وایي چې دا ډېر خراب سړی دی او په دې قوم او قبیله کې دا ډېر ګنده سړی دی او چې کله را دننه شو نو نرۍ خوږې پستې دي ورسره ووې عایشه صدیقې ته حضور پاک وایي عایشې تا د کله نه زه سخګو لیدلی یم
د کله نه تازه په دې صفت لیدلم چې زما ژبه سخته ده، زه خو به نرمي کوم په مجلس کې، زه خو به نرمي کوم. او د ټولو نه خراب سړی خو هغه دی چې خلک ورته نه نږدې کېږي، وایي که ورنږدې شم ټکه کوي، که ورنږدې شم بېعزته کوي مې، که ورنږدې شم ستغه راته وایي، که ورنږدې شم ځان را باندې اوچتوي، که ورنږدې شم سانګونه اوچتوي. د ده نه خراب سړی بیا وی نشته. رسول الله مبارک فرمایي، حدیث د بخاري دی چې خراب سړی، خطر خراب سړی هغه دی چې څوک نه ورنږدې کېږي، که ورنږدې کېږم بېعزته کوي مې، دا خراب سړی دی. نو تا کله نه زه داسې لیدلی یم، زه خو به نرمي کوم. سړی خراب و، نو ځکه رسول الله مبارک د هغه په شیشه و چې ګورې ځان ته ساتی، سړی منافق دی. یو یهودي راغی او په پیغمبر علیه السلام سلام واچو. نو سلام هغه داسې واچو چې خراب سلام یې واچو، وی السلام علیکم. سام مرگ تا وی، هلاکت تا وی، السلام علیکم. اوس هم بعضې خلک سلام علیکم سام لفظ وی، لکه سام خو مرگ دی، بیماری ده، دا خراب لفظ ده او خیره ده. نو سلام چې اچوي نو خدرون الفاظ سره وای، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، په درنښت وای، په دې مه شرمېږئ. ولې دا د آدم علیه السلام نه واله تر د رسول الله مبارکه پورې ټولو پیغمبرانو طریقه وه. حضرت آدم علیه السلام چې کله په جنت کې پکې الله پاک روح واچو، نو مخامخ فرشتې ناستې وي، نو نبی الله ورته وویل آدمه، او په دې فرشتو سلام واچوه، او چې هغوی د لکم جواب درکي نو اقا جواب ووره، دا به ستا او ستا د بچو د میلاوېدو طریقه. نو آدم علیه السلام ورغې په فرشتو یې سلام واچو، وی السلام علیکم ورحمت الله. څومره ښکلی لفظ دی، سلام د خدای نوم، السلام علیکم، السلام معکم، السلام علیکم. الله دې ملشه، الله دې در سره ملشي. څومره ښکلی لفظ، ورحمت الله، او الله دې در باندې خپل رحمتونه نازل کی. ګوره د مسلمان دا طریقه ده. انګریزان ګډ مارننګ او ګډ ایونینګ او سار دې ښه شه او ماښام دې ښه شه او مازدیګر، دا څه خبرې دي؟ داسې وایه الله نوم واله، السلام علیکم، الله در سره مل وي. ورحمت الله، د الله رحمت دې در باندې نازلي. نو چې ده ووی نو اورته په جواب کې څه وایي؟ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. تا سره دې الله ملي، پتا دې د خدای رحمتونه او پتا دې د رب العالمین برکتونه. نو آدم علیه السلام ته الله وی دا ستا او ستا د بچو ستړي مشي دي، چې یو بل ته ستړي مشي وایه، نو دا ستړي مشي یو بل ته وایه. نو سلام زمارونو نبی علیه السلام فرمایي وی چې دوو کسانو یو بل سره روانه ده، نو په دې دوو کې ښه سړی هغه دی چې لومبې سلام واچوي، السلام علیکم ورحمت الله. ابل پوه شي، هغه زر پوه شي چې لکه د نیت خو ماته بد نه دی، دا دې ګوره په ما باندې خو سلام واچو. نو مجلس کې چې کله ننوت، وی چې کور ته ننوځي نو په ښځو سلام اچوه، او چې ماشومي په مشر د سلام اچي، او تیریدونکې دا د په ناستو سړو سلام اچي، او لږ دی په ډیرو کسانو سلام اچي، او ښه په درنه الفاظو باندې السلام علیکم ورحمت الله دا وایه. ابل دی وی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مړی ته چې ورشه قبر ته التم سلام شتا، السلام علیکم دار قوم مؤمنین. اے د مسلمانانو، اے مسلمان کور والا، اے هغه خلکو چې تاسو مسلمانان یې او د مسلمانې په کور کې پراته یې، السلام علیکم. انتم سلفنا ونحن بالاثر، موږ نه تاسو مخکې تللی، موږ در پسې یو. وإنا ان شاء الله بكم للاحقون، او که د خدای خوښه شي موږ در سره پیوست کیږو ان شاء الله، درځو بدله. نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه سړی راغی السلام علیکم، سام معنا مرګ. نو عایشه بیبي خو په پیښ وه چې د یهودي خو پیغمبر علیه السلام ته خیرې وکړې. نو عایشه ورته غصه شوه، بل علیک السلام واللعنه، په تا دې مرګي، ته دې هلاک شي، په تا دې د خدای لعنتي. نو عایشی بی بی ته نبی علیہ السلام غصه شو، وی عایشی دا سکے، وی سیب تا ونه لیدل چې هغه څه ووی، هغه درته ونه وی چې السلام علیکم ته دې هلاک شي. نو نبی علیہ السلام فرماوه ما ورته علیکم ووی کنه، علیکم څه معنا چې دا سما ته وی دا دې پتی،
نو دا هغه خیره زما په حق کې نه قبلېږي، زما خیره خدای پاک دا هغه په حق کې قبلوي. او نبی علیہ السلام عائشې ته عائشې نرمی کوه خیر دی چې هغه سلام واچي او تا ته خیره کوي بس علیکم وایه، علیکم باندې باغه پیم شي مال جواب راکړ. او دا علیکم دا معنا چې دا څه دی وې دا ستا دا دې پته نو که ښه دعا دې وکړه نو ښه پتا شو، که خرابه دې وکړه نو خرابه پتا شو. نو د مارونو ګوره مجلس کې ملاویږي نو نرمه خبرې پاکه خبرې ستګه خبرې مکو په مجلس کې عاجزي کوه، دا عاجزي کار کوه. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وا نو چې تا عاجزي کې نو تا نه به خلک نفرت نه کوي. د حضور پاک صحابي دی مشهور صحابي، بلکې که زه دا ووایم چې په ټول قرآن شریف کې د یو صحابي نوم نشته د نوم پکې دی. په ټول قرآن کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نوم نشته، حالانکه هغه د صحابو کې د ټولو نه زیات د لوی مرتبه خاوند. په ټول قرآن کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نوم نشته، په ټول قرآن کې د حضرت عثمان رضی الله عنه نوم نشته، په ټول قرآن کې د حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنه نوم نشته، حالانکه څومره د پیغمبر مبارک خوښو زومیو او د ترزوی ماشومې لوی کړی دی، لیکن نوم یادوم نشته. او د دې صحابي نوم په قرآن شریف کې الله ذکر کړی دی او نوم یې ولا په ښه ذکر کړی دی. د کافرانو نومونه هم په قرآن شریف کې شته، خو هغه الله په بدو ذکر کړی دی، هغه په خرابه ذکر کړی دی. او د نوم په صحابو کې الله صحابه خو ذکر کوي په ښه ذکر کوي، کافر په بدو ذکر کوي. د نوم الله قرآن ذکر کړی دی. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناکها. معشوم بچیو د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته حکیم ابن حزام بخلیو. او چې بیا کله خدیجه رضی الله تعالی عنها د حضور پاک په نکاح کې رااله نو خدیجه رضی الله تعالی عنها د زید پیغمبر علیه السلام توبه زید ابن حارثه. او دی په معشومواله کې چا تختولو په خوا د غلامانو د دې وینځو ډېر زیات رواجو. رو پیغمبر علیہ السلام دا شیک ختماو یکدم یې نشو ختمولی، ځکه ټوله دنیا کې غلامی به و، غلامان به غشتېدل خرڅېدل به، منډو کې به بولې لګېدې او خلکو به غشتل خرڅول، نو یکدم یې نشو ختمولی، هغې نه جنجال جوړېده. نو رو په طریقه نبی علیہ السلام به وی مریی ازاد کې دومره ثواب دی، او قسم چې دی خو کفاره دا ده چې مریی ازاد کې ښځې سره د زهار والا قسم وکړو نو مریی ازاد کا، او مریان ازادوی ګوره ډېر ثواب دی پکې. او چې مریی د ازاد که د هغه چې څومره اندامونه تا ازاد کړل نو د ستا به خدای ار اندام د دوزخ د اور نه آزاد کی. پیغمبر علیہ السلام په طریقه دا شی ختمو، یو طریقه باندې ختمول. نو دا زید چا ماشوم د مور او پلان نه تختولیو او یو باندې خرڅ که په بلې خرڅ که په بلې خرڅ که، اخره کې راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غیږله. نو مور به پسې جړل د زید پسې، او داسې به جړل چې کله به نورو نو مور به نور ته ودرېده، چې نوره چې زما بچی باندې به ته کم ځای لګې، په ما هم لګېو چې زما بچی به کم ځای وي. او چې باران به شو نو د باران ته به بارانه چې ته به نن زما بچی باندې کم ځای ورېږې. او غر ته به وخته او جړل به سار به لاړه او د سر ویښته به ویستل، دې زوی پسې داسې پریشانه وه. نو د دې د علاقې څخه خلک راغلي او حج د بیت الله له، نو دا زید یې ولیده. نو چې ویل یې لکه ستا څه نوم دی؟ زما زید. وی د حارثه زوی یې وی. او دلته چا سره؟ دلته یو کس دی او محمد یې نوم دی صلی الله علیه وسلم، هغه سره قریشي دی. مور پلار خو در پسې ډېر خفه دی، مور خو در پسې په جړا لیونی ده، ویښته د سر در پسې وباسي. هغه چې څنګه قافله کلي ته لاړه نو هغې ته یې ویل زیری مو در باندې، ستاسو بچی مونږ په مکه کې ولیده، او په مکه کې یو ډېر ښه خاندان دی هغوی سره دی. بس هغوی د هغه ځای نه تحفې تحایف او پیسې راواغېستې چې بل بسې خو خرڅوي به راباندې، که د زر وي په 2000 اخلو، که په 10,000 د په 20,000 اخلو، خو پیسې به غواړي خپل بچی به ترې راولو. چې رور یې راغی، رور او ترې راغی او څنور د قوم کسانو ورسره تپوس یې وکړو چې محمد دلته څوک دی صلی الله علیه وسلم، چا ورته وښو. نو دې ډېر په مینه نبي علیه السلام له رالو کېناستل او د پیغمبر علیه السلام بې درېغه صفتونه شروع کړل. تاسو ډېر ښه خلک یې، تاسو د بیت الله ګاونډیان یې، او ستاسو خاندان د حاجیانو خدمت کوي.
رښتیا د نبی علیہ السلام د خاندان دا قانونو چې دا جانو خدمت وکاو او ستاسو خاندان د زمزم د اوبو خدمت کوي. ډېر صفتونه شروع کړل. نبی علیہ السلام ته د خبرو مقصد راته ووایه. تاسو خو زما د قوم صفت شروع کو خو څه مقصد هم د سره راغلی راته ووایه. وی زمونږ یو مقصد دا چې زمونږ یو بچی تا سره دی او دا چا تختول دی، یو په یو خرڅ کبل په بل خرڅ کبل په بل خرڅ کو تعالی راغلی دی او مور یو پسې خپه ده پلار خپه دی، ټول پر یادونه وته وي. مونږ دې له راغلی چې دا ماشوم بچی مونږ لراک هر څومره پیسې چې غواړي ځان سره مو راوړي دي. نغده سودا ده بس ته خولې نه وباسه او نغدې پیسې دله چې څومره وی درکو خو مونږ له د خپل بچی راکړه. رسول الله مبارک وته فرمایل دغه مقصد دی. وی دا خو اسانه خبره ده، خیراتي ستاسو دی. دې کې څه دې کې خو د صفت او د مینت خبره نشته. ستاسو بچی دی زه به یې راوغواړم او ځان سره یې بوځئ. نه پیسه غواړم، نه دولت غواړم، نه په دې انعام غواړم او نه تحفه تحایف غواړم او نه تاسو کړوم چې سبا بوځئ بل ورځې بوځئ لس ورځې پسې بوځئ. دا اوس مشکله خبره نه ده. اوس به یې راوغواړم او که یاره ستاسو بچي وي تپوس به ترې کوم، ستاسو بچي وي بوځئ. خو ګور یو خبره واورئ، بس زما صرف یو شرط دی او واورئ. هغه شرط مې دا دی چې که در سره نه ته نو په زور به نه بوځئ. مونږ بنو هاشم داسې قوم یو چې زمونږ نه څوک نه دي نو په زور څوک نه شړو. مونږ نه چې څوک نه دي په زور نه شړو نو په زور به نه بوځئ. که هغه نه ته نو په زور به نه بوځئ، په زور له جړوی به نه او نه به ماته وی چې وی شړه. نه زه شړل نه کوم. په دې شرط که را سره راځي بلکل منظور ده. هغې خو وی چې بس مونږ ورته ووایو مونږ ووینې نو غلامي څوک څه کوي په منډه به را سره ځي. وی بلکل صاحب ټیک ده. رسول الله مبارک زید ابن حارثه راوغوښته چې راویې غوښته زیده دا څوک دی؟ وی دا مې کاکار تره مې دی. وپېژندې زیده دا څوک دی؟ دا مې رور دی. دا څوک دی؟ دا فلانکی دی. دا فلان بس پته ولګېده چې سړي خو دي دوی پېژنې ستا اوج صاحب پېژنو بچې دا تا پسې راغلی دی او مور در پسې ډېره زیاته خفه ده. او بچې دا یې د مور د سر ویښته دي چې تا پسې ایستې دي او مور دې چې نورې ورته جاړي چې په ما وزوي به لګي که نه، چې باران یې ورته جاړي، چې ګلې او طوفان یې ورته جاړي. نو بچې زما خو نه لکېږي خو پلار دې دی مور دې دا قوم دې دا راغلی دي زما د طرف نه تا ته اجازت دی که ته دوی سره ځې ځه ورسره. په جړا شو الله رسوله ما شړې دوی سره نه شړم نه خو پلار مور نه نظم. اتره ورته وایي د غلامۍ ژوند دې خوښ دی، ارور ورته وایي غلامۍ ژوند دې خوښ دی. وایي دا داسې غلامي نه ده، دا د رسول الله مبارک غلامي ده. دا خو انسان خو څه کې چې فرشته کې فرشتم ورته تیاره ده د پیغمبر مبارک غلامۍ ته. انسان خو لویه خبره ده. په پیغمبر خو ساروي مینو ساروي په مینو ساروي. د حج په موقع باندې رسول الله مبارک اوښې حلالولې چې سړی حج نه فارغ شي اوښې سخي ډېر زیات و. چې حج د لاړ شو تاسو ټول د الله بوتلې کې نو هلته به یو ګډ چیلې لالی د مینا پر چې شیطان دی وش ګډ چیلې به لالی. نو مونږ خلک چې تپوس کو منډی ته لاړ شي په څو دی؟ دا په 500. او ګران دی جی. دا په څو دی؟ په 450. یاره جی ګران دی. دا په څو دی؟ په 400. نو مونږ هغې پسې ګرځو چې د اډوکو پنجرۍ خو چې ارزاني ابه زما هغه شرط پې پوره شي. دلته خو خلک قربانۍ له خشته څاروي اخلي پیسې پې ورکوي ولې غوښه یې خوري. هلته خو یې غوښه نه شي خوړی غریبانانو له به یې ورکوي او نه هلته پخولی شي د پخلي انتظام هم پکې نه. یاره ته یقین کوه داسې څاروي پکې خلک حلالوي چې د سر نه پې قرباني نه کېږي چې یو ګډ پسې غولانځه په ځمکه راښکي شي یو ګډې پسې ګډ هم زړی زړه ګډه دلته مرزانه ګډ هم زړه ده او داسې ټپه ده چې دیکه ورکې غورځېږي او غولانځه دومره ناجوړه ده چې غولانځه په ځمکه او پسې راښکي شي. قسم دې په دې خلکو قربانۍ کړي ولې ارزانه پسل 200 روپۍ راله بس شرط پورا کوي شرط. حالانکه یو ګډو او رسول الله مبارک وی نه ګډ باندې نه کوم
رسول الله مبارک په حج کې سل اوخان حلال کړي دي ته صحابه علي صاحب په کې ځان سره شریک کړي علي صاحب دې شریک کړه ځان سره سل اوخان یو ګډ باندې کار کړي یو ګډ نه سل اوخان حلال کړل او چې دا سل حلالول نو په دې کې دریش پته په خپل مبارک لاس حلال کړي دریش پته نو حدیث کې راځي الله اکبر وی چې اوخانه کله حلالول کنه دا دی اوخانو دا طریقې چې دا په ولاړه حلاله دا تاسو ته پته نه لګی دی او الته کې بیا لاړې اوملی د ما په خپل لیدلې دي او ولاړه ډېر په اسانه حلالېږي اخو را پرزول ځان له او جنجال دی اوبه څوک را پرځي او دا یو خپل ولو تړي دا خپل ولو چته کې او د خپې ته یو رسې وي هغه توجه ته عقال وي او توجه په یو سکند کې نو چې اوخله دی یو وخت پاو تړل نو منډه نشي والی نو مضبوطه تیرې چړې وي داسې وي چې خلخل نو سړی ورته ولاړي او یو کس ولا شاته لته ورکي چې شاته ول یو کس لته ورکي نه دا ماره اوچته کی ساروي چې لته ورکي ماره اوچته کی چې ماره اوچته کی غبل ولا په ماره راکاږي بس داسې لاندې را پرو ساتي خو رسول الله مبارک چې حلالول کنه په ولاړه او شریعت انداوي چې په ولاړه بالاله نو دیو خانو به د یو بل نه غړانګي مخ کې کول پیغمبر علیه السلام ته دا بخاری حدیث ته ګورئ یو به غړای مخ کې کوله د بل نه بل به د بل نه مخ کې کوله بل به د بل نه مخ کې کوله چې ما مخ کې حلال کا ستا دا قرباني دی لومبه په موشي ستا دا دی لومبه په موشي او دویم هم وره پیغمبر علیه السلام یو قچره وته یو بادشاه بخلی و سپینه قچره و پاغه به پیغمبر علیه السلام سورلی کوله نو چې کله وفات شو نه قچره ته پاتې شو دغه قچره د نبی علیه السلام نه پاتې شوې ده او یو زغره ته پاتې شوې ده هغه یو يهودي سره غاڼه کړې و غنمه ته غلته او اغشته و غلا د کور د پاره اور بشي نا قچره چې د پاتې شو کنه اسه شو قچره الله اکبر خپه وړي رضیات غیا نه خوړه او د سترګو نه به وخ کېر وخت به دی ها نو بس لاړه پړې خدای نه وسته او یا بعض وخت کې انسان سروي نه پړې وباسي د دروازې نه وته او مدینه کې ګرځیدا لاړه او یو شال کویو هغه کې سرخ کته کوزانه پکې ورغورځو خودکشي وکړه نو رسول الله مبارک هغه شخصیت ته چې ساروي وسره مینا کوي کم براق باندې چې بر سفر کو براق جبريل علیہ السلام روسته براق نو براق باندې چې رسول الله مبارک کله سورید نو مستی وکړه داسې مستی غونډه وکړه نو جبريل علیہ السلام ولا ګوته باندې ټونګه ورکړه ابي محمد تفعلوا هكذا محمد صلی الله علیه وسلم دا چل کې قسم په خدای کده دنه بهترین انسان در باندې سور شي ګوري دا څه کې ناغه براق کوئی زما یو درخواست دی یو درخواست دا مستی می پدې وجه وکړه وې څه درخواست دی وې درخواست مې دا چې نبی رسول الله خو به جنت ته ځي چې جنت کې ما د خپل سورلې د لپاره قبول کی حضور پاک او فرمایل قبول جنت کې به ما سورلې ته نو سارو به قربانې دل ساروی ته ندی تلی بینه کړی دا نو انسان به څنګه لاړ شي نو زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ ته حضور پاک وی زید د پلار دی او د رور دی هغه وته زید مور در پسې جاړي دغه خبره په خپل زیدی خو ځکه د چاغه کېم کنه د رسول الله مبارک په غیږ کې او د حضرت خدیجه بچي هم دوست د حضرت خدیجه بچی مو د حضرت زینب او د فاطمه غوندې خويندې خدای را کړې دي او د حضرت خدیجه په شان مور خدای را کړې ده او د حضور پاک په شان پلار خدای را کړې دي دا پریدم نه پریدم زه خپل کار کوي رورې وای هغه وخت کې مونږ وی چې د مونږ دارور قمقل دي غلامی خوخه کله وزاد جون دي خوخ نه ک حالانکه مونږ له خیراتی راکاو
هغه وخت مونږ وی زمونږ ورور قمقل دی پردې کلی خوښ کو خپل کلی پرېښود پردې قوم یې واغېستو خپل قوم یې پرېښود پردې پلار یې واغېستو خپل پلار یې پرېښود پردې مور یې واغېستو خپل مور یې پرېښوده پردې رونه خویندې واغېستلو خپل رونه خویندې پرېښودل وی مونږ وی چې زمونږ دا ورور زید قمقل دی خو اوس مونږ ته پته لګي چې په مونږ کې د زید نه هوښیار انسان بل نو غلامی دا وطن پردی دی رونه خویندې پردی دی مور پردی پلار پردی خو پلار محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم دا ولی دا مینه ده مینه که رسول الله مبارک کی تیزی وی جبه سخت و وړې سخت والله که ور سره پاتې شوی وي هغه کې مینه و محبت رسول الله مبارک قسم په خدای نو بیا د پیغمبر انصاف تام ګوره کنه اعلان یې وکړ د مکی خلک یې راغونډ کړل او پیغمبر علیه السلام پکې اعلان وکړ وی اوسه پورې به تاسو وی چې زید ابن حارثه زید د حارثه زوی داسې به وي او وی نن نه پس به زید ته د حارثه بچی نه وایې نن نه پس به وایې چې زید د محمد زوی صلی الله علیه وسلم بس زما بچی نو به د پلار نه لې زما به ورسره دی دا د حضور پاک مینه وه دا د پیغمبر علیه السلام مبارک محبت و د عجزی و دا د رسول الله مبارک نرمی و او بهترین اخلاقو د اخلاق یو بل کس هغه ته زید ابن دسنه او دا زید ابن حارثه بیا ځان سره لوی کلوي او سره د رسول او خدای پاک دله سمن قبط ورکا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله پیغمبري ورکړه نو په غلامانو کولومبه د خدای مسلمان کړي د ځان له سعادت ته چې حضور پاک مدینه شریفه ته لاړ دیم ور سره لاړ نو الله په یو فضل داو چې د پیغمبر علی السلام د خاندان جینې و زینب هغه ورته په نکاح کړه زینب نو چې کله زینب په نکاح کړه نو کورې جوړ نشو زینب خو د قریشو د خاندان و د مضبوطه او زید ابن حارثه خو ټیک دی چې پیغمبر علیه السلام په زویواله بل نیولیو دا مخکې زمانه ورستو بیا الله حکم کړو لآبائهم واقسطوا عند الله چې بیا به پردی بچي به په زویواله نه نیسه اوس دا حکم نازل شو خپل زوی نه اسی د دینه د وجه چاته ویل شي چې یا خو اوس په خلک دا پردی بچي او بل ورکي دا په شریعت کې منع دي ښا پردی بچي به یو بل نه ورکي ها که پایولې ورکي چې هغه ولا پي او خدای ورکي خپل مور نه جوړي یا مور نه پایولې بل ورکي نو خیر دی لیکن دا پردی بچي والی ځان سره په شناختی کارت کې لیکي او ځان سره نوم باقاعده سکول په کاغذونو کې ځان سره ولیکي دا په شریعت کې منع وي کله شریعت کې حقیقت نشته دا مخکې وا بیا منع شو نو پیغمبر علیه السلام وته زینب ورکړه او قریشی وا او زید ابن حارثه خو ارسچو یو وخت غلام نو کورې جوړ نو روزانه به جګړې وي نو زید ابن حارثه براغي او پیغمبر علیه السلام ته به الله رسول بس مال دې خزینه خلاص کا زمو داغه جنت یریږي بیا برا خیر صبر کا زید صبر کا گزاره کا د لوی خاندان د خیر دی خدای به حالات ټیک کی سورې پس بیا راغی الله رسول ما خلاص کړ دې غم نه نشم وی جګړې دی پکور کې عربانی ځانو چتی صاحبای نه کیږي نبی علیہ السلام بیا وته وی صبر کوا بیا براغه خدای پیغمبر علیہ السلام دلته یو خبره پرتا وا یرا د زینب خو ظاهر کې مون غلام لور کړه نو دا غریب بام تر مرګ پورې راخپای اوس کې زید پریدي بل سو کې مو کې خود پړل کې به دا سودا تر مرګ پورې پرته چې یرا ز غلام ته په نکاح شوم او رسول الله مبارک ور کړی ما او که سبب بل چاته په نکاح کوم نه بل خاون مونږ پیغور ور کوي وي چې ته خو غلام ته په نکاح وي ټیک د چې خاندان دی چته خو د سړو د پیغورونه خوشته په شریعت کې دا خو منه دي نو یا الله سبق مو سو دا کو طلاق ولا ور کی دا دویم غم دی دا خو ما ور کړی و زید لکه طلاق شي طلاقنا خذ چی نو هغه بیا خلکو ته نفرتي او چې بل چاله په نکاح کما نو سبب پیغورونه ور کوي چې ته غلام سره به نو پیغمبر علیہ السلام په لکه یو سوچ راغی یره که زید طلاق ورکنو زبې په نکاح والم نو چې زی په نکاح والم نو دغه یو خو زمانه پیغور بوتنی او دیم د دې لبا ټکور شي چې دا ټیک د یو وخت د غلام ته په نکاح شوم خو بل وخت د رسول الله مبارک نکاح لاله لبا لک ټکور شي
او پیغور به عمر له ختم شي. څوک هم پیغور ورنه کېده که د پیغمبر په نکاح کې ده. نو حضور پاک لکې دا وه چې که زید طلاق ورکړه زه به ورسره نکاح کوم. خو یو خبره بل هم پړه کې وه چې اوسه پورې خو ما زید ته زوی وې، نو خلک به چې انګورې په نکاح واغېشته. دا سوچونه فکرونه پړه کې راتلل. نو قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین. پیغمبر د چا پلار نه دی، زید حقیقی زوی نه دی، زید حقیقی زوی نه دی، پیغمبر د چا پلار نه دی. دی د الله رسول دی او په د پیغمبرانو خاتمه شوې ده، نه پس بل پیغمبر هم نه راځي، نه به د نه پس بل رسول راځي. هر څنګه چې نو په د پیغمبرانو اختتام او دی د چا پلار نه زوی نشته. او آیت نازل شو وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، چې د هغه زوی ښځه په نکاح غشتل منه دي چې هغه ستا نه پیدا دی، او که کوم هلک دې په زوی والی نیولی تا له نه پیدا د هغه ښځه په نکاح غشتی شي. آیتونه پکې راغلل، خو د رسول الله مبارک کې بیا همغه سودا وه. الله جیبه ذات دی. زید براغ سیف گزاره نکیږي دا ښځه پرېږدم ویمسک علیک زوجک واتق الله. زید گزاره وکړه، خدای نه ویرېږه. ما درته کومه ښځه در په نکاح کړه، گزاره وکړه او صبر وکړه. بیا به راغی وي نه د الله رسوله نه کېږي. چې نه کېږي نو بس ټیک شوه، جدا شوه. زینب له طلاق ورکړه. زینب له زید طلاق ورکړه نو پیغمبر علیه السلام خوله کې دا خوښه وه چې دی په نکاح واله، د هغې مداوه به وشي، تسلی به وشي، پیغور به ختم شي. خو پیغمبر مبارک خلکو نه یارېده چې خلک وایي د زوی ښځې په نکاح واغېشته، دی څه وکړل؟ نو رب العالمین څه چل وکړه؟ الله د حضور پاک او د زینب نکاح په عرش معلا وتړله. دلته یې نکاح ونه شوه. فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها، ځه ما درته نکاح کړه، خبره ختم. چې الله نکاح کړه خبره خلاصه شوه. نو زینب به بیا څه وی؟ زینب به فخر کو په نورو بیبیانو امهات المؤمنین، وی تاسو خپل پلار او ورونو نکاح تاسو نکاحونه کړي دي او زمان نکاح د عرش د پاسه رب العالمین کړي دي. څومره د زید خبره مې کوله. او د زید ابن حارثه بچو سره څونه مینه وه. دا د زوی اسامه نومې اسامه ابن زید دقسې پیغمبر علیه السلام سره پرون ناستو. د غلام زوی او توره مو د شکل نه دقسې په دې رون ورسره ناست دی. نو قڼه یې وبېده، قڼه. نو چې قڼه یې وبېدله نو پیغمبر علیه السلام وله پوزه پاکوله. قڼه یې وبېده، پوزه پاکوله. نو عایشه بیبي ورته وایي د الله رسوله وی زه وله قڼه پاکوم. عایشه بیبي راله زه وله قڼه پاکوم. په خدای قسم حضور پاک فرمایي ای عایشې داسې مه کوه. رسول الله مبارک پاغه خپلو نیازبینو ګوتو لاسو باندې مبارک لاس څونه قیمتي دی د زید ابن حارثه زوی اسامه له پوزه قڼې بله پاکې کړې. او عایشې ته عایشې احبیه فانی احبه. عایشې د سره مینه کوه، د سره زما مینه ده، د سره محبت کوه، د سره زما محبت. دې ته عاجزي وایي. غلام سره او د غلام زوی سره مینه کول او د غلام د زوی پوزه پاکول. ته به خپل زوی لم پوزه پاکه نه کړي. زمونږ د بچو چې قڼې وبېږي نو ښځې راشه پوزه پاکه کړه، ښځې ته اواز کړه راشه پوزه پاکه. د خپل زوی څوک پوزه نه پاکوي. چې متیا دې پیو کې کور کندل شروع کړي، راشه نو ماشوم دې متیا دې په ما وکړي. غول چې پیو کې خو توبې وباسه. او د رسول الله مبارک ماشومان برالل په دې غېږ کې به کېنول، متیا دې بیا پیو کړی. 5 ماشومانو په حضور پاک متیا دې کړي. او د الله رسول متیا دې خیر دی، خیر دی. چته ماشوم ته غصه نه ده کړې، د ماشوم مور ته غصه نه ده کړې. او څه به وي؟ راشه اوبه راوړی په دې لږې ورواړوې، اوبه ورواړوې، د ماشوم وایي. داسې مینه، داسې عجزي. مونږ خو نن د کبر نه وشلېدو، مونږ خو نن خېټې د کبر نه وشلېدې، زمونږ سرونه خو د کبر نه وشلېدل. ای مسلمانانو په کم طرف روان کبر به نه کوئ. په کبر رب العالمین خفه کېږي. ګورئ بل یو کس چې د هغه زید ابن دسینه نوم دی، رسول الله مبارک ته قرض اخیستی و. چې راغی مجلس ته، هغه قرض
د ورکولو 3 ورځې پاتې وي. په یو منصوبه راغی اوس چې څنګه مجلس ته راننوت نبی علیه السلام ما قرض راکړ. حضور پاک ورته فرمایل بی جان ستا په قرض کې خو 2 ورځې شته، نیټه لا شته در به کم کنه. او تاسو خلکو نه پیسې الیو بیا نه ورکوي، او تاسو پلاران او نیکون هم دا چل کړی، او تاسو قوم هم دا چل کوي، او تا مانه دا شی واغښته خورې یارانه. اوهو اغلظ له سخت خبرې وکړې پیغمبر مبارک. او صحابه ناس دي چې د سخت خبرې شروع کې صحابه وته پسترګو کې د پیغمبر علیه السلام مخکې خو چا غږ نشو کولی، سترګو کې بارود کرنا ته صبر وکړه. خو حضور پاک دې د مخکې خو د غږ نه کو، خو د دې زور د نو باسو خو صبر وکړه چې ته بارود دا ته مونږ چالو خای زمونږ په مخکې د حضور پاک سره سکبه دې دې وساخون نیټه کې د سلو دې پاتې دي. یاره دې نورو خو اشاره کوي خو عمر ټینګ نشو. عمر فاروق رضی الله عنه بل چان شخصیت و، هغه ویس په غلې کې نه نخرې دې جوړې کړې دي، ټیم دې لاشتاو غو بل زمونږ پیغمبر زمونږ په مخ کې بيدت کې. حضور پاک عمر ته غوسه شو. عمر وی چپ د دې سوکل وی سپت ته نه ګوري، وی عمر نصیحت به وته کړو او ما ته به نصیحت کړو. ماشاءالله دته به دې کړو، ما ته به دې کړو. دته به ویلو چرورا قرض غواړي نو په نرمه غواړه بی جان مخه کېږي، خیر دې روز بدشتا. او ما ته به دې نصیحت کړو، زم عمر استا نصیحت ته محتاجم. الله رسول تا ته به څنګه نصیحت کړو؟ ما ته به ویلو چې چا نه قرض والے لسو دې مخ کې ولا تیار ساته، 15 ورځې مخ کې ولا تیار ساته، نو زم ستا نصیحت ته محتاج او مودیم. ورشه بوې ز عمره دته چې سونه حق دې زیات ولا ورک. عمر صاحب او چا څوک وته غونه کې قرضداري لا خبرشتا خبرې بقي قرضدار. خو زمهرونو زمونږ په دې وطن کې خو یو بل غم هم دی کنه چې قرضداري نه د قرض واغښت او د ته سخت ویلم نیسو کې ورکی کم دی. یو ځل چې د در باندې پیسې پورې شوې بس یاره راکه ډېر غریب یم ډېر مسکین یم او یو 10 ورځې پس پیدا در لکه نشته یاسو نه صاحب ډېر تا در کې ولاړ 10 ورځې 10 پیسې مې را او چې ورې کې په 10 ورځ به نی بکور، چې په 12 ورشه نه بای، چې په 14 ورشه کور به نشتا، چې په 15 ورشه د لبار رو یارو را الله خو یاره مالا صدیق یو سل ګټ یو سل روپې دي کړ مالک په مخه غشترو دانه دروازې ډبه خدای دې کا سره سو اوس کې وسره او خلک هم ته خیر دې مړ گزاره وسره وکړه خزه گزاره وکما 15 ورځې پس بیا ورلم الکاغه پیسې مې راکا یاره مونږ هم د پلان کې چې تا نه ملا قرض غوښته چور لټ تا ته خبرې کوي دا څه بچرین نه دا ناجایز دي دا ناروا دي. قرض مغواړه د چانه ما پلان قرض مبار کوا گزاره جون کو تیر کړه صح جون ولې تیرې گزاري والا جون تیر کا سپوره روډه خوره کړه چرګان مخوره بنگلې ما جوړه وکنه موټر کې مگر د چل سره نشته کړ ډېر غریبانان به موټر وګرځي مگر دا ډېر غریبانان به بنگلو وګرځي ولی په دار قرضونه بار کې او چې وعده کې په 6 لک روپیا لګینو په 15000 وعده کې غریب اجنه وګور اجت ته سدي چې د خلکو نه قرضونه په ځان راړې سره نشته او چې قرض دی راواړو نو بیا په ډیټا ورکا قرض او کله سره نینو کوړه هغه مجبور او تاسو کوړه وسره لاړ شه میاش نیټه درکو به وسیل ټیک ده انسان د خامخا پکې راځي ورکه د شریعت د اصول مونږ لاندې شو او د شریعت په دایره کې دنم جون تیر کو قسم په خدای د دنیا جون بده او چې د شریعت د دایره نه سر وباسي دنیا کې هم پریشان ولتم پریشان تر څو به منډه وي. عمر فاروق رضی الله عنه توي بوزا او د خپل حق ورکه او زیات مولا ورکه چې زیات بوې ته څنګه بار حق ولا ورکه او زیات ورکولي و عمر داسې شه دی ودا تا پیغمبر علی السلام ته ستا مخ کې داغه مخ کې مونږ تاسو خبرې وکړي نو پیغمبر علی السلام چې تاسو دې ورته خمونه کړل لګي زیات ورکا الکه وی تیسو کو وی زمانم زید دی د پلانو می 10 نه دی او د يهوديانو غلوی علامه يهوديانو غلوی مولا ویو مرسبته ګوره تعالی مناسبو چې د موږ د پیغمبر د سپکاوي دی وکړه
که یو جاهل سړی وکي یو ناپوهه سړی وکي نو بیا هم څه خبره ده. نو ته خو د یهودیانو مولا یې، نو تا زموږ د پیغمبر دونه سپکاوی وکړو. زید ابن دسینه ورته ومنه ما په تورات کې په خپل کتاب کې د آخر زمانې د پیغمبر چې څومره صفتونو ټول په ده کې مونتی وو، صرف دو صفته پاتې وو او باقي مې ټول پکې مونتی وو. نن مې کته چې هغه دوه پکې شته که نشته. ادوه سو ادوه دو چې د غصې او د صبر مقام راشي، دی به غصه نه کوي او صبر به کوي. امې پکې ومونته. او دویم چې څومره ورسره ته جهالت کې دی به د جهالت جواب په جهالت نه ورکوي، دی به د جهالت جواب په نرمۍ ورکوي. امې پکې ومونته. ما قصدن دا جهالت کو، قصدن مې دا چل کو، ګورم چې څنګه دی. مال خشته جواب او زیات شی راکو، تاسو ما د پاره ورټل، حالانکه ګناه غلطي د ما و چې د ټیم نه مخکې ته غواړم. عمره تورات کې دا دو صفتونه دا پکې نو، باقي ټول پکې ما مونتی، دا مې نو مونتی، دا مې پکې نن اومونتل. راځه عمره د مټه دیني سم ما ورته واپس بوزه کلمه وې مسلمانېږم. هغه زید ابن دسینه رب العالمین مسلمان ولې واخلاق بهترین اخلاق عجزي نرمي. څومره خلق چې اسلام ته راغلي دي د حضور پاک زمانه کې د خو اخلاق او د نرمۍ د وجې راغلي دي، او اوس چې تختی د مسلمان د جبې د لاسه تختی. موږ د جبې او چې کم سړی لږ یو پوټې مالدار شو، لږ د ټوپک خاون شو، لږ د مټو خاون شو، هغه د مسلمان ته په سپک نظر ګوري. هغه سره چې خبرې م کې نو خبرې م ستغي وي، هغه ته چې نږدې کېږي م ټکونه دله درکوي. دا به نه کوئ. موږ الحمدلله مسلمانان یو. هر سړی په خپل کور کې اوسي. بعضې کسان به داسې چې خپل کور به نه هغې له دې الله خپل کور ورکړي. هر سړی په خپل کور کې که چا پوخ دی او که د چا کچه دی، هر سړی خپله روټۍ خوري. څوک به چرګ خوري، څوک به کچالو خوري، څوک به باټینګن خوري، خو خپله روټۍ هر سړی خوري. او د هر سړي عزت د الله په لاس کې دی، او د هر سړي ذلت د الله په لاس کې دی. ژوند هم د خدای لاس کې او مرګ هم د خدای لاس کې، روغ صحت هم د الله لاس کې او بیماري هم د خدای لاس کې، بدماش هم د خدای لاس کې او غریب هم د خدای لاس کې. دا فرق نشته. زمونږ سټوکي د الله په لاس کې دي. او چې دا څومره مالداري که نه خفه کېږه ما، دا د ټولو نه اوږې سپي وي. دا غټ غټ مالداران درته یادوم. تاسو ولیدل د اسمبلی ممبران د 15 کروڑ او په شپږ کروڑ روپۍ یو ګډورې خرڅ شو. ګډورې دا ورته ګډورې وي چې دا کم خرڅ شو، دا خره دي خرب. دا لږې پیسې دي، لږې دې ووالې او بیا هم خرڅېږي. قوم دی او شرم ټول په اسمبلی کې که بعضې څو کسان پاتې وي ټول خرڅ شو، په پیسو خرڅ شو، ټول پیسې واغېستې او خرڅ شو. ته قوم دی له لېږلې وې چې ته به هلته خرڅېږي. ته انسان یې که ته خر یې په پیسو نه مړېږي. هغه اوس به سینټ چیرمین به جوړېږي. دا خو لږې وي. د سینټ چیرمین جوړېږي به په کروڑونو په اربونو روپۍ به خرڅېږي. به بولي لګېدلې ده. ملک هم د بار ملک د خلکو د خندا شو. زما وروڼو زه تاسو ته دا نصیحت کوم، زه سیاسي خبرې نه کوم، خو خولې له مې راله چې څومره مالدارېږي که نه کنجوس کېږي. چې غریب جومات سره به مدد هم وکړي، چې غریبي نو غریب سره به مدد وکړي، او چې غریبي نو سوالګري له به هم شی ورکړي. چې څومره د لینډ کروزرو د غټو ګاډو او د غټو بنګلو د کارخانو مالک کېږي، نو فقیر ته به د لرې ځای نه وباسه وایي در کوه یاره نشي دی نه انو کرته وایي ماف کا. هغه غریب کونټۍ سره حجرې ته راننوځي بس شاړ زیره لسخاکه ای غولنه زیره لسخاکه. ته چې سات ټټی کې ناست وې نو تا ځان لیدلی و ته سخاوې که نه؟ مسلمان ته سپک ګورې؟ پام کوه چې مسلمان ته سپک ونه ګورې. پام کوه. رسول الله مبارک فرمایي حضور پاک موږ ټول د هغه امتیانو ټول وایي الحمدلله. یو څو کسان دي چې د قیامت په ورځ به دوی ته الله د رحم په نظر نه ګوري. یو څو کسان دي چې قیامت په ورځ به الله پاک دوی د ګناه نه پاکوي. یو څو کسان دي چې دوی به دوزخ ته خدای غورځوي. هغې کې دوه د تخیم دوه،
یو هغه کس چې د خدای په نوم ته غواړي او نه ورکوي، د خدای په نوم ته غواړي او نه ورکوي. او یو مسبل ازاره ځان پسې لنګ را کاږي، پنسې ځان پسې را کاږي او کبر کوي. کبرجن سړی به د قیامت پر د خدای به ورته د رحم په نظر نه ګوري، او کبرجن سړی به د قیامت پر سړی د ګناه نه پاک کوي، دوزخ ته به لګي. نو خدای دې موږ د کبر نه ساتي. عاجزي کوي، عاجزي ښه، خدای به خوشاله، کائنات به خوشاله، فرشتي خوشاله، رب خوشاله. او الکبریا و ردای الله حدیث قدسی دی، الله وی لوی زما جامه ده، که زما جامه کې څوک را دننه کېږي ذلیل کوم به. په عاجزۍ زه خوشحالېږم. عاجزي کوي، انسان به عاجزي کوي او کبر به نه کوي، په دې الله خفه کېږي.